سلامون دوستانو، د اکسل پروګرام څلورم درس ته ښه راغلاست. نن به په اکسل کې پر سیو او سیواز باندې به بحث وکړو او د هغوی په فرق باندې به بحث وکړو چې څه فرق لري. راځو دلته زه یو ټیبل راخلاصوم. فرض مثال دغه یو ټیبل دی، زه غواړم چې دا سیف کړم. یا مثال تاسو یو بله لیکنه کوئ، هغه غواړئ سیف کړئ. راځو فایل ته. په فایل کې دلته موږ سیف لرو او بل سیواز لرو. سیف چې دی، سیف هم زموږ فایل یا زموږ لیکنه راته ذخیره کوي او سیواز هم زموږ لیکنه راته ذخیره کوي یا زموږ فایل یا زموږ شیټ راته ذخیره کوي. خو د دوی دواړو ترمنځ فرق دا دی، سیف چې دی زموږ لیکنه په یو نوم او په یو ځای کې ذخیره کوي، نور نه. او سیواز چې دی زموږ لیکنه په څو نومونو او په څو ځایونو کې کولی شي چې ذخیره یې کړي. نو دا د دوی ترمنځ فرق شو. او د سیف شارټکټ چې دی کنټرول اس دی، یعنې که چیرې تاسو غواړئ چې د کیبورډ د لارې یا د شارټکټ یا د لنډ ترکیې له لارې چې هغه ذخیره کړي، بغیر له دې چې تاسو فایل ته راسئ، دلته سیف انتخاب کړئ، په کیبورډ کې کنټرول اس کلیک کوئ یا فشار ورکوئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل فایل ذخیره کړئ. او د سیواز بیا و F12 دی. د F12 کله چې تاسو په کمپیوټر کې F12 باندې کلیک وکړئ، نو زموږ هغه لیکنه چې ده هغه سیواز یا دوباره ثبتوي. نو زه دلته راځم، بیرته اکسل پروګرام د سره خلاصوم. زه دلته یو جدول لیکم، نیم لیکم، جاب لیکم، سالري لیکم. دلته مثال لیکم چې احمد لیکم، مثال خان لیکم، علی لیکم. دا یو څه نومان دي. دلته راځم مثال زه دوی کوم چې دا ټوله ډاکټران دي. د دغه مثبت دلته چې دا مثبت علامه راسي، سرکشه هم ټوله راځي. او دلته مثال ورکوم چې د دوی معاش دی دونه دی، 100,000 دی. دا یو ساده کوچنی ټیبل مې ولیکئ. دا که چیرې مثال تاسو غواړئ چې منظم یې کړئ، دلته راځئ لکه څنګه چې په تېرو درسونو کې ویل آل برډر ورکوو. او دلته تاسو دغه ساحې ته مثال غواړئ چې رنګ ورکړئ، رنګ هم ورکولی شئ. هر رنګ چې تاسو خوښ کړئ هغه رنګ ورته انتخابوئ. ټیکسټ او دا هم د شا صفحې ته ورته رنګ انتخاب کړئ، کوم رنګ چې تاسو. دا موږ ته یو ټیبل جوړ شو. زه غواړم چې دا ټیبل سیف کړم، یعنې همیشه ورڅخه استفاده وکړم. نو راځم فایل ته. په فایل کې پر سیف باندې کلیک کوم. کله چې پر سیف کلیک وکړئ، دلته ماته دغسې یو صفحه راځي. مثال اون ډرایو، دا که چیرې تاسو مثال انټرنیټ لرئ، غواړئ چې دلته شیر یې کړئ یا په دې ځایونو کې ثبت کړئ، نو دلته ذخیره کړئ، نو دلته کولی شئ. او که چیرې مثال غواړئ چې په دې پي سي کې په دغه ځایونو کې په دغه ډرایو کې غواړئ چې ذخیره کړئ، دلته کولی شئ. او که چیرې غواړئ چې خپل د خوښې یو ساحه انتخاب کړئ، مثال په براوز کې، نو پر براوز باندې کلیک کوئ، دلته خپل د خوښې یو ساحه انتخابوئ. پر مثال زه وایم چې په براوز کې زه په ډیسکټاپ ساحه انتخابوم، دلته دې ذخیره شي. دلته موږ ته بیا دوه شیان راځي، یو فایل نیم دی، یو سیو از ټایپ دی. دا کوم فایل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا په کوم نوم انتخابوئ. مثال یې وخت څخه ورک نه شي، هغه کوم مشخص نوم ورکړئ. زه مثال ورته لیکم چې دا د سالري مربوط ټیبل و، نو دلته دغه نوم ورته مشخص کړئ. دلته ټایپ یا نوعیت یا قسم ورته انتخابوئ چې په کوم قسم یا په کوم نوعیت دغه ذخیره شي. دلته موږ که اکثره تاسو غوښتنه کوي چې دا د پی ډي اف په شکل ماته راواستوئ، یا مثال د پی ډي اف په شکل یې ذخیره کړه، سیو یې کړه، نو دلته موږ دغه پی ډي اف باندې کلیک کوئ. دا کوم جدول چې تاسو انتخاب کړی، دا کوم لیکنه چې تاسو انتخاب کړی، هغه تاسو ته د پی ډي اف په شکل انتخابیږي. او که چیرې مثال وایي چې یا د اکسل په شکل انتخاب شي، نو دلته په اکسل د اکسل په شکل دي شي، نو بیا هغه اکسل انتخابوئ، دغه ایکسټنشن یې دغه دی، نو هغه انتخابوئ. وروسته پر سیو باندې کلیک کوئ. زموږ فایل نور زموږ سره ذخیره کیږي. زه غواړم چې دا خو مخکې ذخیره کړی دی، اوس زه غواړم چې دا دوباره ذخیره کړم، بیرته یې ذخیره کړم، یعنې په څو ځایونو کې ذخیره کړم. راځم پر سیواز باندې کلیک کوم. دلته هم تاسو ته هغه ساحې دي لکه څنګه چې مخکې په سیف کې وه. زه وایم چې خپل د خوښې یو ساحه انتخابوم. مثال په ډیسکټاپ کې یو ساحه انتخابوم. دلته مثال نوم ورکوم چې یو بل نوم ورکوئ، هر نوم چې تاسو خوښ شي. زه دا پاکوم. دلته بیا هغه لکه څنګه چې مخکې وله پالیسي پر سیف باندې کلیک کوو، نو هغه فایل موږ ته نو سیف کیږي په دوم نوم او په دوم ځای کې. اوس وګورئ دا چې پر دې باندې کلیک وکړم، دا به ذخیره شوی. بل دلته موږ یو بل اپشن د سیف سره لرو، کله چې تاسو غواړئ چې هغه سیف کړئ یا د سیف سره یا د سیواز سره. دلته زه راځم دا دوباره سیف کوم.
نو دلته اوس وګورئ دلته موږ یو اپشن ده دغه سیف بغل ته موږ دغه څو اپشنه لرو دغه جنرال دغه مهم دی دغه درته وایم جنرال اپشن کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته د دغه د لارې تاسو کولی شئ چې خپل فایل ته پاسورډ ورکړئ دلته موږ دوه پاسورډه ورکولی شو یو پاسورډ ټو اوپن دی بل پاسورډ ټو موډیفای دی پاسورډ ټو اوپن څه وظیفه لري د دې وظیفه دا ده چې تاسې خپل فایل یو چاته استوئ یا مثال خپل فایل غواړئ چې محفوظ یې کړئ څوک تغییرات پکښې رانولي یوازې وګوري نو دا پاسورډ ټو اوپن کاروئ او که چیرې مثال غواړئ چې هم یې وګوري او هم تغییرات پکښې راولي نو پاسورډ ټو موډیفای استعمالوئ د دې دواړو فرق تاسو اوپن پاسورډ ټو اوپن وظیفه دا ده چې زموږ لیکنه یا زموږ فایل به موږ ته خلاص سي وبې وینو ولې تغییرات نشو راویستلی او موډیفای کې بیا موږ کولی شو چې هم یې ووینو او هم یې تغییرات پکښې راولو نو زه دلته راځم مثال یو پاسورډ ورکوم مثال ABC دلته بل پاسورډ ورکوم مثال CBA داسې یو پاسورډ ورکوم اوکې کوم کله چې مو اوکې کړئ برته هغه پاسورډ ورکړئ اول پاسورډ یې د اوپن د ABC وه اوکې کوم او د موډیفای د BCA وه دا اوکې کوم ABC وه اوکې کوم نو اوس دا دی ماته خلاص و که چیرې زه مثال اوس وغواړم چې ایډیټ هم پکښې راولم ګورئ یوازې ریډ اونلي کوم یوازې دې وګورئ تغییرات یې پکښې رانولي اوس وګورم صحیح دی دلته به لیکنه کولی سم دلته ولې کله چې زه دلته راسم وغواړم دا سیف کولی ځکه چې دا ماته وایي دا یوازې ریډ اونلي دی مثال تاسو نسئ کولی چې تغییرات پکښې راولئ نو زه دلته برته راځم دا کلوزومه ډونټ سیف دلته راځم پر دې باندې کلیک کوم پاسورډ ټو اوپن یې ورکوم ABC اوکې کوم بل موډیفای پاسورډ هم ورکوم اوکې کوم اوس وګوره هم کولی شم چې تغییرات پکښې راولم مثال زه هم چې دغه غواړم چې ډیلیټ یې کړم نو دا هم کولی شم چې تغییرات پکښې راولم او هم کولی شم چې خلاص یې کړم نو راځم دا پر فایل باندې کلیک کوم پر سیو نو اوس به دا موږ سره ذخیره شي نو دوستانو زموږ د نن ورځې درس همدومره و که چیرې ویډیو مو خوښ شوی ویډیو لایک یې کړئ شیر یې کړئ خپل د دوستانو سره او چینل سبسکرایب مننه